السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې له زردکو څخه د حلوا پخولو طریقه در سره شریکوم. هیله ده چې خوښه مو سي. اول به د زردکو پوستکی لرې کړئ، بیا به یې له تراش څخه وباسئ یا هر هغه وسیله چې کولی سئ زردک یې ورسره میده کړئ. بیا به غوړي ښه ګرم کړئ، میده سوي زردک یې ور اضافه کړئ، بوره ور اضافه کړئ. پنځه دقیقو لپاره په زیات حرارت باندې سرې کړئ. کله چې اوبه پرېښودې د دیګ سر پې بند کړئ. 10 دقیقو لپاره په متوسط حرارت باندې دم ورکړئ. پخېدو ته چې نږدې سوه بادام ور اضافه کړئ. ورپسې به جوش سوي شیدې ور واچوئ. په آخره مرحله کې به میده سوی هیل ور اضافه کړئ. دا هم خوندوره د زردکو حلوا تیاره سوه. که مو ویډیو خوښه سوې وي نو هیله کوم لایک یې کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ.